وکوي. زمونږ د یو ملګری روان د سفر د عمرې ته ځي، دعا ورته وکړئ چې خدای سفر یې بېخطره کړي. الہ العالمین خدای په خیر و سلامتی کې، قبول عمرې په نصیب کې، حلال واسعه روزي په نصیب کې، د هر قسم مشکلاتو نه حفاظت وکوي. الہ العالمین د سر او د مال د ځان حفاظت یې وکوي، د هر مشکلاتو نه وساتي، قبول طاعت ورته نصیب کې. صلی الله تعالی علی خیر خلق. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د بني اسرائیل اجمالی یو څو ټکي راواخیستل. په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله د بني اسرائیل د قبائح تفصیلات ذکر کوي. او بني اسرائیل د الله نعمت چې ما په تاسو باندې کړی در په یاد کړئ، او ما تاسو بهتر کړی یې په عالم باندې، په ټول عالم باندې دوی بهتر نه دي، یعنی په خپل زمانه کې په خپل خلکو باندې دوی لپاره فضیلت حاصل وو. د هغې ورځې نه د هغې ورځې د عذاب نه ویریږئ چې د دنیا قانون دا ده چې یو سړی بندي شي، مجرم شي، موږ د هغې څلور لارې د خلاصون لرو. یوه لاره یې دا ده چې قوم کله یې ورشي سپارش یې کوي چې پرېږده خیر، بیا داسې نه کوي. دویمه لار دا ده چې پیسې راواخلو، 1,00,000-2,00,000 روپۍ ورکړو چې بس پرېږده، چې بس صحیح شو، چې پیسې راکوي بیا خو مجرم نه ده. دریمه لاره یې دا ده چې خو دا سړی یا مریض ده یا عرب و عجم ته روان ده، دا ورور یې ونیسه. څلورمه لار دا ده چې دا کلی قوم د زور چپاو په دې بندیخانې باندې واچي، خپل بندي ترې نه راوباسي. دا څلور لارې شوې. الله فرمایي د قیامت د هغې عذاب نه ویریږه چې نه به په دا ورځ د چا سپارش بغیر د اذن الله قبلیږي، نه به په دا ورځ باندې فدیه دیت قبلیږي، نه به په دا ورځ باندې یو کس د بل چا په ځای قبلیدی شي، نه به په دا ورځ چا سره زور وي، قهر وي چې حتی بندیخانې نه خپل بندي را خلاص کړي. ټولې لارې بندې دي. نه په سر کې دا خبره وکړه چې تاسو آخرت مد نظر ونیسئ. د هغې نه وروسته الله پاک د دوی قبایح ذکر کوي. در په یاد که هغه وخت او بني اسرائیلو چې مونږ تاسو ته د فرعونیانو نه نجات درک. د څه وجه وه؟ فرعون د موسی علیه السلام دا ولید نمیدو. ولید بن مصعب بن ریان. دا فرعون څوک و؟ علامه اسماعیل حقی رحمه الله فرمایي د ایران اوسیدونکی و. بیا په ده باندې غریبي راغله، مسکین شو، پوروړي پې زیات شوه. د قرضې د ادا کولو په خاطر باندې سفر ته لاړ، شام ته ورسېد. په شام کې یې وکتل چې په پالیز او باغ کې یو بار خربوزه یا یو بار اندوانه دا په 1 روپۍ، خو چې بازار ته کله لاړه سبزي منډۍ ته یو اندوانه په 1 روپۍ. فرعون ځان سره وایي چې اوس که زه وغواړم چې خپله قرضه خلاصه کړم خلاصولی شم، ځکه
چې هلته مکمل بار په 1 روپۍ د بازار کې دانه په 1 روپۍ خرڅېږي نو ډېره ګټه کوي. یو خر را پیدا کو باغ والا ته ورغی وایي په څو وایي مونږ نرخ معلوم ده څومره چوړی شي په 1 روپۍ باراوه خپل ټرک ورته ودراو خر چې ودراو بارایي خو نور خو ورځي بارک خر روان چې څنګه د پالیز نه بهر راوځي نو چکن ولاړ چې وروره ده همون تا سره بار کړی بار باید نورمال وي په دې سر دوه هندواڼې ایښي دي دا اضافه دي د باډۍ نه وتلي دي دا لرې چې دا ښه لرې شو چې لږ بهر راوتلو پولیس ولاړ د باغ نه دې راوړی چې راکوزه کا یوه هندواڼه نه کوزه کړه لږ چې مخته لاړو ودرېږه څه دې راوړي هندواڼې ښه پرچه واخله یوه کوزه بیا روان ده لاره کې بل ټیکس راغی بله یې نه کوزه کړه خو چې سبزي منډۍ ته رسېدو هلته هم یو سړی ګرځي یو هم یوه ترېنه واخیستله د غریب په لاس کې یوه هندواڼه پاتې شوه یوه یې خرڅه کړه په 1 روپۍ باندې سر په سر شو دا تګ او راتګ او د خرې کرایه او غیره پې واوښته دې کې ګټه ونه شو بیا روان شو مصر ته راغی چې مصر ته راغی څه کار وکړم په دې وخت کې طاعون مرض ولګېده نه په دې ادیرو کې روزانه به لسګونې جنازې وي دا مړي دي دا قبرونه دي شاروالیم پې ستړي ده ځوانان پې ستړي دي بازار ته لاړ د عسکر یونیفورم یې پیدا کړ فوجي یونیفورم دا یې واخیسته وایې اغوست چې راغی ځان ته یو میز هم پیدا کړ ځان ته یو ډنډه هم پیدا کړ کاغذونه هم پیدا کړل ځان ته یو ریاست او مدیریت خلاص کړ خو عام خلکو پوښتنې نه کوي چې څنګه هلته مړی راځي څه چله چې کوئ چې مونږ پلار مړ امر هم اخیستی چې نه ښه راځئ امر درکړه پرچه به یې ورکړه 10 روپۍ راکړه سړی خو دا یې مړي په وخت کې تکړه هم وي چندان ډېرې خبرې نه کوي بس واخله 10 روپۍ دا پرچه شته قبر شته صحیح ویش کوئ بل مړی راځي بل راځي اول نه داخله کوي 10 روپۍ فرعون په دې لږو ورځو کې ډېرې پیسې جمع کړې خو نور خو بلد نه ده راکین د دولت پیژني نه ساده سړی وزیر مړ شو نو دی هم بیا قلو خو پرې د وزیر داسې خاک کي که نه چې د وزیر جنازه یې راوړه ورغه ودرېده تاسو اجازه اخیستې ده خلک خو وزیران ورسره دي مامورین ورسره دي چی اجازه خپله هدیره ده چې نه امر هم اخیستی څه شي امر چې ولې زه رئیس نه یم دا پرچې چې لپاره دي ریاست مقابر دا سړی ولا غال وي ته چا مقرر کړی د فرعون لاسونه یې وتړل خپې یې وتړل پیسې یې ورسره راواخیستلې ډایرکټ یې بندیخانې ته ولېږل نو په هغه وخت کې یو بل بادشاه ده فرعون د مصر د وزارت د مراسمو نه بعد بادشاه ته خبر ورغی چې بادشاه صاحب ته خبر نه داسې خلک پیدا شوي دي چې له ځان نه ریاستونه تشکیلوي رئیس نه وي ځان نه رئیس جوړ کړي دلته یو سړی ماته قصه کوله زوی اصحاب خانه و چې ورغلم کابل ته نو ځان ته یې ریاست جوړ کړی ښایسته بنګله یې نیولې کوټې یې نیولې دي ډېر قیمتي کوچونه او میزونه یې برابر کړي چې ورغلم ورننه وځم نو وایي غږ یې وکړه چې بې اجازې به نه راځئ
پلار یې خو مې ویني چې دا پلار مې نه و چې ورغلم سلام ورته وکړ اعصاب خو روغ نه وای چلته کېنه د وخت انتظار کوه رئیس خلاص نه ده بیا ناست یم بیا جګ شوی چې رئیس صاحب اجازه ده اوس چې نه هلته کېنه تا وخت پوره شوی نه خو وایي اوس هلته یې کېنولم امتیاز هم په تنګ کړم وږی هم شوم هغه نه بعد ویل چې اوس دلته راشه څه خبره وه څنګه راغلی چې هلکه ما زوی نه یې چې دلته زویتوب نه چې دا ریاست ده زه رئیس یم څه شته راغلی ته هغه نه بعد وایي چې کرا کرا مجلس هم شروع کړو اعلام لاسونه پرې وتړل رئیس صاحب راکته کړم موټر ته مې واچوم نه غرض دا چې هر سړی نن رئیس ده که نه دی خو بندیخانې ته لاړ بادشاه ته خبره ورغی چې بادشاه یو رئیس پیدا شوی بادشاه ډایرکټ خبره ولېږه رایې لاسونه یې تړل شوي لاسونه یې خلاص کوي ته څومره بې حیا یې د کوم دینه راغلی یې څوک یې چې ریاستونه تشکیلوي ده ورته چې نور خلک د نظرې که ما تا سره خاص راز ده چې خاص څنګه چل ده چې زه خو د بل وطن نه راغلی یم خو د تا د وزیرانو خیانت چې وینم د تا د خلکو خیانت چې وینم ما یې برداشت نشو کولی د تا غیبتونه کوي تا بدي بیانوي دا کوي او زه تا ته رسیدګي نشم کولی چا نه پرېښودم غریب سړی وم مسافر سړی وم نو ځان سره مې سوچ وکړه چې راځه خو داسې یو کار وکړه چې مجبورۍ نه دې ورسوي نه ما له ځان نه رئیس جوړ کړو چې راځه ګوندې زر به دې ونیسي بادشاه ته به دې ورسېد هغه د اوس شکر ده راورسېدم تا ته نو زه یو داسې سړی یم چې زه ډېر د دنیا په حالاتو خبردار سړی یم تا په دولت کې دا نقصان ده دا نقصان ده دا نقصان ده بادشاه لږ څو ورځ ځان سره وساتلو ښې مشورې یې ورکولې نو بادشاه ورته چې ته به له ما سره مشیر سي ډېر ښه د مشرتوب نه وروسته یو څو ورځې بعد یا څو وخته بعد وزیر شو وخت تېرېدلو د مصر امنیتي حالات ښه شول دا مخکنی فرعون وفات شو ډایرکټ دی په ځای باندې کېناستله بادشاه شو نو اول نه خالي بادشاهي وه کرا د فرعون چې څومره د بني اسرائیلو واړه او زاړه او سپین ږیري او پیغله او ځوانه ټول د هر چا دپاره خپل مناسب خدمت لګیا و دغه بني اسرائیلو تصور د حریت هم نه پیژندل چې دنیا کې حریت شته یعنی دنیا کې به یو انسان د خپل ځان واک لري دوی په دغه دماغ کې دا خبره قطعا نه راتله د دوی فکر او دماغ دا و چې همیشه دپاره انسان دغسې پیدا شوی ده چې غلام به ښځه به یې غلامي دی به یې لور به یې د دې وجه هم دا وه چې فرعونیانو بني اسرائیل به یې د تعلیم او تعلم نه لرې ساتل نه مکتب پې ویلې نه مدرسه پې ویلې نه هر شي نه لري و ولکه سبا ته مکتب مدرسه وای بیا خدای غني شو بل به دته محتاج وي نو همیشه دپاره د سواد او د علم نه لرې ساتلی و نو دوی حتی دومره جهالت کې پاتې شول چې فرعون ورته وایي چې انا ربکم الاعلی زه تاسو لوی خدای یم دوی منل چې بلکل صحیح ده ته زموږ لوی خدای ما علمت لکم من اله غیري لما نه علاوه د تاسو لپاره بل خدای زه نه پېژنم شیطان ورته راغی ټک 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 دروازه یې وټکوله من بالباب څوک دې دروازه کې د جواب ورک کیف یکون الها لا یعرف من فی الباب دا څنګه خدای دی چې دروازې شاته څوک نه پېژني وای وای پیژاندې شیطان راځه شیطان ورغی شیطان ورته وایي چې نه کور دې ړنګ شه قدرتونه خو زما دي اسمانو کې زه ګرځم د خدای دعوت وکړو شرمېږم نه دا څه وکړل فرعون ورته وایي چې والا ډېر بد مې کړی دي څه وکړم خو زه بېرته به اعلان وکړم چې بس خدایي ختمه شوه بادشاهي شته
قریب داو چې فرعون هر شی پرې خوي مسلمان شوی وي خو شیطان ورته چې نه نه اوس خو مشهوره شوی اوس خلکو منلی فرعون که د آخر وخت دا دوا پرېښودم بیا فرعون ته اوس به نه پرېږدي بس فرعون په د خپل خدایي کې پاتې شو هر څوک چې ښکر جګ کي الله پاک ذلیلوي فرعون خوب ویني چې د بنی اسرائیل یو ماشوم پیدا شي او یا ور راځي د فرعونیانو کورونه سوځي د بنی اسرائیل کور نه سوځي د دې خوب نه ویریدو معبرین راوغفتل زما د خوب سمعنا ده یو هم په طریقه د نجوم باندې ورته ویل چې یو الک بارا پیدا شي بنی اسرائیلو کې یکونو سببا لذهاب ملکک د ستا د بادشاہي د ختمولو سبب وي نجومیان ته وایي دا راته وایي دغه ماشوم دنیا ته راغلی د مور په ګېډه ده که د پلار په شا ده دوی چې وکتل چې دا خو د پلار په شا کې ده چې ښه نو هله یې زر کوي ښځه او خاوند سره یو ځای پرې نږدی صحیح ښځه او خاوند سره جلا کړل فقط په حالت د جامو د حیث کې به ښځه او خاوند یو ځای پرېښودل د هغې نه بعد ممنوع سیمه وه په هر کور باندې پیرهداران ودرول د حضرت موسی علیه السلام پلار عمران چې ورځ کور ته راغی نو دی هم په دې محافظینو کې داخل و چې بل چا باندې به پیره کوي خو په بل چا یې پیره کوله په ځان یې پیره نه کوله له همدې وجې نه یو ځای شو چې یو ځای شو چې بیا نجومیانو وکتل چې دغه ماشوم خو د مور ګېډې ته لاړ ده او یې کور نه مړن شي دا څه وشول لکه چې دنیا ته راځي وایي هله یې زر کوي هر ماشوم چې پیدا کېږي نارینه علالوی به او جلکۍ به پرېږدی ډاکټران او نرسان یې مقرر کړي زنانه یې معاینه کوله ته حامله ته نه تا څو میاشتې پاتې دي خو چې کله به د شپږو میاشتو نه وروسته شو چې د هغې نه تصور د ولادت او د ژوندي اولاد کېدی شي ډاکټره به ورته ولاړه وه چې څنګه پیدا شو لیدل به چې دا جلکۍ وي ژوندی یې پرېښودله که به هلک و سمدستي به یې ذبحه کوله په دغه کال باندې 12,000 یا 60,000 تر 80,000 پورې روایت راغلی چې ماشومان یې قتل کړل وزل به بالاخره د خلکو ورته شکایت وکړو چې فرعون دا څه وشول که داسې خلک وزنی نو زمونږ په آینده کې د خدمت دپاره بیا څوک دی خو دغه ماشومان لویږي فرعون حکم وکړي چې بس یو کال یې وژنئ یو کال یې پرېږدئ چې کوم کال کې د وژلو پروګرام په دې کال کې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو چې کوم کال کې د پرېښودلو پروګرام یو کال وړاندې په دې کال کې حضرت هارون علیه السلام پیدا شو چې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو مور یې ویرېده ډاکټره راغله یوه ملګرې وه چې زما د بچي حال پټ که یې خو حال پټ کړو چې بهر ووته عسکر راغلل چې تاسو کور ته قابله درغلې وه خامخا به څه پیدا وي چې نه څه هم نشته ښځې یې ولیدې د دې رنګ هم صحیح و یې نورو لنګو په شان باندې نه و چې بس صحیح شو په دې وخت کې دی د خپل ماشوم تناره ته وغورځوله بل تنور و عقل فکر یې ختم شو عسکر چې بهر ووتل نو خپلې لور ته وایي مریم یې نومېږي چېرته څه شو هلک وایي زه خبره نه یم تا سره و چې وجل کوي تا سره و
په همدې گفتگو کې ژړا د ماشوم واورید چې تناره سر لري کوي پس کروټو باندې لوبي کوي. دغه ځای نه راویسته چې دا به څه ګزاره کېږي نو. نجار ته ورغی قصه یې وروسته راځي صندوق جوړ که. صندوق یې جوړ کو وتونه یې بند کړل. د مازدیګر داسې وخت چې څوک نشته هله مریم یې ویسه دا اوبو ته وغورځوه. خو د لارې نه یې ګوره چې دا صندوق چیرې ځي. دا صندوق روان شو روان شو روان شو. دا بحر وروسته دوه لارې لري. یوه لار د فرعون په کور باندې ده، یوه لار دغسې. صندوق راغی د فرعون په کور باندې راغی. الله د خپله ځانه مې بچی په لاس کې ورکړ. د فرعون او د هغې جلکۍ وغیره لوبې کوي چې ګوري هغه د لرې صندوق معلوم شي او بازان ته وایي زر کوي دا صندوق راونیسي. صندوق یې چې راونیولو سر یې خلاصېږي نه. نو د دې لور ته لور یې برګه وه، برګي مرض باندې. د دې لور ته ویل شوي وو چې یاره د بحر نه به ستا علاج را پیدا شي. صندوق سر خلاصېږي نه. بیبي آسیه د یو چاونه چې وروکتل نور ورته ښکاره شو. د ترحم و شفقت په وسیله باندې سر لرې کړ. ماشوم پکې پروت ته ښایسته ماشوم. د فرعون لور ورغله چې هو کېدای شي هماغه زما خپل غم را سره ده. د دغه ماشوم لاړې راواخلې چې په ځان پر یو مخه د سمدستي روغېده. هله زر دا پزه یې راواخله او د خولۍ یې راواخله، ټولې په ځان پر یو مخه. دلته محبت د آسیه رضی الله عنها چې بنت مزاحم ده د فرعون ښځه وه، محبت پیدا شو. فرعون ته وایي فرعونه دا به زویتوب باندې ونیسو. هغه چې ورته وکتل یاره وایي د ما ورته حاجت نشته. کېدای شي دغه وي چې چا نه یېرېږم. چې نه دا په څه پوهېږي سړی، دومره غټه قواره او دغه ماشوم نه ته ډارېږي. فرعون په دا پوهېده یأخذه عدو لی و عدو الله. له همدې وجې نه چې داسې یو دوه کلن غونته شو د ماشوم دغه لرګي سره مینه کوي، لرګی را پیدا کې بس ګرځوي. فرعون په ډېر تکبر کې ناست ده، فکرمند ده. د ماشوم خارې خوا ته ګرځي که نه، شاته لاړ ټنګ چې داسې ټنګ ورکړ. فرعون یې دا رقم کړ که نه چې کرسته غونډۍ پرې راغی ویې غورځوله. جګشه چیري بېرته کېنولو. څه خبره وه چې هسې ویې ویلم. چا وویلې؟ دغه وړکي ماشوم. رنګ دې ورک شه. وړکی ماشوم نم ته خوږېږي. تاسو څه پوهېږئ نو دا ګزار نه و، لیونی یې کړم. د هغې نه بعد یې حکم وکړ چې دا ماشوم حلالوو. سړی یې مه حلالوه، نه دا هوښیار ده، دا زما دښمن. آسیه ورته وایي بې عقل ده، نه پوهېږي. راځه چې ویز بیو. په یو تشت کې ورته ملغلرې، په بل تشت کې ورته سکروټې راوړې. نو موسی علیه السلام ته بې عقل نه و، لاسونه یې ملغلره طرف ته نږدې کړل. جبرائیل راغی د لاسې په دغه سکروټو باندې کېښوده. آسیه ورته ګوره دومره بې عقل ده، سکروټ یو ملغلرې نه پېژني. خو دلته آسیه یوه خبره وه چې زما د سترګو سوړوالی به شي. او که فرعون هم دا خبره کړې وای الله به ورته ایمان نصیب کړی وه. هلک لویږي لویږي لویږي، خلک ورته ابن فرعون وایي. او دا ماشوم وږی ده. حرمنا علیه المراضع. ښځې راولې، چاره ښځه یې ته اچوي نه خورم. بله ښځه راځي بل، تر څو هغه مریم راغله چې ښځې پنډې دي، دا هم راغله. څه خبره ده؟ دلته یو ماشوم ده. اوهو څومره ښایسته ماشوم ده. دا ولې غریب چې شودي نه نیسي؟ چې یاره زمونږ مور ده او مونږ د دغه ماشوم دپاره ښه یو، ناصح یو، خیرخوا یو. زما مور به راشي. دلته وزیر ناست د فرعون. حامان ورته ښایي تاسو د کور والا ماشوم ده؟ چې نه داسې نه وایم چې ناصح و،
ناصح د فرعون ده یعنی خیرخوا د فرعون د زمونږ مور د ماشوم خیرخوا نه د ماشوم څه کوو دا درایه ولا چې څنګه یې مور راوسته وګورئ اوس د الله پاک عجیبې وعدې ته چې ای د موسی مور خفه کېږه ما د غر کې دونه خفه کېږه ما د بېلتون نه چې ماشوم یې غېږ کې واچولو شودې ورودې حتی ملأ جنبه اړخونه یې ډک شول اوس 1 روپۍ مقرره کړه چې ورځ کې به 1 دینار د ستا اجرت وي راځې به شودې به ورکوي د بچي ملاقات هم کوي شودې هم ورکوي 1 دینار مال حربي ده هغه هم اخلي دا لویږي 10 کلنۍ ته رسېږي قصه د شعیب علیه السلام پیدا کړي د قتل واقعه راځي 40 کلنۍ شو الله پیغمبري ورکړه الله فرمایي چې هغه در په یاد کوي چې تاسو ته به عذاب در رسولو بیرته راغی دی فرعون ته چې زه د الله پیغمبر یم ما ته معجزه راوښیه همسایه ورته واچوله فرعون ویل دا خو زه م لرم ساحران یې راوغوښتل چې موسی لوی ساحر ده چې هر چا مقابله یوړه هغې ته به انعام ورکولی شي د زینت ورځ د څاښت ټیم ټولو خلکو ته اعلان وکړ 80,000 مباشرین وو کارکوونکي نو چې 80,000 مباشرین وي سیلبین به څومره وي سیلانیان به څومره وي د هر یو ساحر سره یو پړی یو لرګی دغه نه به 2 خاماره یا 2 خاماره او لړم به ترېنه جوړ شو داسې یو لوی میدان د مار او د لړم نه داسې جپې وي موسی علیه السلام ویرېدو داسې وشول هسې نه چې زما هم یو داسې معجزه خبط او التباس را نشي الله فرمایي لا تخف مه یېرېږه فالقى عصاه عصا یې وغورځوله داسې وه اژدها ترېنه جوړه شوه د فرعونیانو ټول مار او لړم یې داسې تېرول زر زر لکه ترشل نو دې خلکو خبره کړې وه فرعون ته چې مونږ ته به څه مزدوري وي که مونږ لمبر یوړو چې یو به د تاسو تنخوا کې زیاتی وشي دویم به تاسو زما د مقربینو ډلې څخه یې بغیر تلاشۍ به راځئ نو دا ډېر لویه خبره وه خو دغه فرعون بني اسرائیلو ځان سره هم دا مشوره کړې وه چې په سحر کې زمونږ نه پورته څوک نشته خو که چېرته دغه موسی علیه السلام یوړه نو دا بیا ساحر نه ده پیغمبر ده مونږ به ایمان راوړو په دغه ورځ د زینت باندې چې د دې ماران او لړمان یې ختم کړل نو ټولو وویلې آمنا برب العالمین رب موسی و هارون د اژدها داسې وړه غونده خوله یې وه 80 ګزه نو یو سر یې داسې د فرعون په دا بنګلې داسې خالي همیشه دپاره مشران میدان ته نه راځي مشران داسې ځای کې تیار ناست چې تېښتې ته لار اسانه وي نو دې وجې نه دا هم د بنګلې په سر کې ناسته چې دا خبره او دا حالات یې ولیدل بس په اسهال مرض باندې اخته شو له کوزه ټینګېږي نه لیک شو نه دا رقم منډې وایي بیت الخلا ته دروازهوان وایي چې زه یې د پښو نه وغورځولم آخر کې مې کنجې ورته دا کندي دا ته همه راوځه خو بیا هم دا تلل راتلل حسابوم نه خالد 400 وارې دی وته راننوته خالی 400 وارې یعنې په 3 دقیقو کې خالي یا 4 دقیقو کې دغه رزیل به مخکې له دې نه د شپې مالکیرې خوړې د خلکو تر مخې امتیاز یې نه کوله ځکه خلکو ورته چې دا اله د خدای د خدای امتیاز یې نه کوي د خلکو تر مخ به خوراک نه کاو د شپې خاص وخت کې علاوه بعض نور شیانو ډاکټر به هغه مواد ورکول چې دا باید به وخت امتیاز ونه کړي ځکه بیا خدای ده که
خو په دا ورځ باندې دروازوان وایي چې نن خدایي پته ولګي چې ځان لیکي ټینګه نه کړی بل چا به څه ټینګه کړي له پاسه قریب دا و چې بس زه ایمان راوړم دا وزیران بد خلک وي چې کله الله پاک بادشاه ته د بدۍ اراده وکړي بد وزیر ورکوي حامان ورته دا حالات راځي زرګه خلکو ته اعلان وکړه لپاسه خلکو ته اعلان کوي چې و خلکو هغه کېدای نشم خیر خیریت هېڅ خبران نشته تباه برباد چې کته څه حال ده څنګه خیر خیریت ده ټول خلک مسلمانان سره لپاسه اعلان کوي چې لږ مې پرېږدئ خو که تاسو ایمان راوړو په موسی باندې زه به م لاسونه هم پرې کړم خپې به هم پرې کړمه دا بیانه یې ورکړه خو دې بیانیه کومه فایده ونه رسوله خلکو قاطع جواب ورکړه چې که ته زمونږ لاسونه او خپې پرې کوې هم هېڅ پروا نه کوي مونږ الله ته ورځو په دغه 5 دقیقو کې ایمان مضبوط شو د هغې نه بعد بیا موسی علیه السلام معجزات ورته راوړي وروسته به راشي درته فارسلنا علیهم الدم والضفادع والدم قمل و ضفادع وغیره بیا به دوی وعده چې ایمان راوړو بیا ایمان را نه وړو بیا د دې معجزاتو نه وروسته ایمان ته تیار نشو حضرت موسی علیہ السلام نور خیری وکړي هارون علیہ السلام امین وای ربنا انك آتيت فرعون وملئه زینة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دی ایمان نه راوړي چې ترڅو سخترین عذاب لیدلی نه وي قد اجیبت دعوتکما یو سړی ورته راغی ملایکه فرعون ته ځان راورسوله صاحب د ما یو غلام ده زه ورسره ښېګړه کوم روزي ورکوم جامې ورکوم ژوند ورکوم دی ما سره بد کوي فرعون ورته وایي خیر ګزاره کوه انسان د فکر بیني څو ورځې بعد بیا راغی و صاحب چې زه ښېګړه ورسره بدګړه کوي له ما نه ځان پورته ګڼي زما خبره نه مني بیا ورته ته ځه دا ور لاړ شه ګزاره ورسره کوه او که درېیم وارې داسې وکړل بیا راشه څو ورځې بعد بیا ورته راغی چې صاحب نوره خو څه وکړم تر دې سپږمو رسېدلی زه ورسره ښه کوم دی بد کوي زما خبره نه مني روزي ورکوم ساتم هر شی زه کوم خو نه مني وزیر ته مخ ورواړو محرر چې دا سړی باید په اوبو کې غرق شي ځکه خبره نه مني یو وارې نه درې وارې خبره وایي ښه څنګه یې کوم نه وایي بس دا دې په اوبو کې غرق شي نو صاحب اوبو کې څوک غرق کوي نو زه خو غریب سړی یم خو یو پرزه خو ولیکه چل تذکره ته بیا ویسم چې غرق کړي ویراړو پرچه یې ولیکل جزاء العبد الذي يعصي عن مولاه ان يغرق في البحر امضاء وکړه قضى الرجل على نفسه ملائکه لاړه حضرت موسی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې نور به وځي نن شپه به د بنی اسرائیلو په بچیانو یو طوفان نازل شي واړه واړه به یې مړي خو تاسو سیرلی وغیره حلال کوي د بنی اسرائیلو دړې سرې کوي چې ملایکې وپېژني 4 کورونه په یو کور کې یو ځای شي د شپې منځونه وکوئ پتیره مړۍ پخا کوئ پتیره مړۍ د شپې به ووځئ چای به نه چکئ ولې همداسې وکړل د شپې په نیمه شپه کې ووتل فرعونیان خو ویده دي دوی چې ووتل هله 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 چې ګیس فرعونیان راجګ شول چې اوهو د پلاني زوی مړ ده پلاني زوی مړ ده
اوس راځي بني اسرائیل راځي چې راځي قبرونه جوړ کړي کنه چې دروازه خلاصه کې څوک نشته دا بل کور وګورئ څوک نشته او وتلی دي بادشاہ ته راپور ورغی چې دوی خو وتلی دي بادشاہ ورته وایي انهم لشرذمة قلیلون دا کم خلک دي دا ډېر زر نیولی کېږي پرېږده د خپل مړو غم وکړئ پسې ورځو مړ یې زر زر دفن کړل عظیم لښکر تیار شو یو قول کې شپږ لکه او یو قول را نقل شوی علامه سعدي رحمه الله 12 لکه خو هر څومره چې وي هلته موسی علیه السلام او قوم روان ده قوم ورته چې و موسی تباه دې کړو په کومو لارو باندې روانې مخې ته دغه د دریاب راغی شانه فرعون راغی هغه دې لښکرې دي او ګردونه دي کېږي انا لمدرکون قال کلا ان معي ربي سيهدين ما یریږئ ما سره رب شته ما ته به لاره وښیي بس دریاب ته همسا چې ورکړه 12 ځایه شو بني اسرائیل 12 قوم وو پکې ننوتل یریدل چې حتی دا بل قوم غرق نه وي منځ کې الله ورته کړکۍ وکړې باد پکې چلېدلو پورې وتل فرعونیان را ورسېدل فرعون په یو اس باندې سپور و ډېر زیورات پې و چې دریاب ځای ته را ورسېدو بریک یې ونیو چې نه کوزېږم فرعون کوز شه نو فرعون دلته خطاب کوي خلکو ته څه وایي وګورئ دریاب لما نه ویرېدو چې تر څو زه خپل تښتېدونکي غلامان بیرته ونیسم زما د هیبت نه یې ماته لاره راکړه چې ښه دا کفار خلک مشران دغسې کوي چېرته خپله حوصله د لاسه نه ورکوي جبرائیل علیه السلام ورته مخته شو یوه ښایسته اسپه ورسره وه نو چې اس کله اسپه وویني بیا ټینګېدی شي له شانه میکایل ورپسې شو هلې زر زر ځئ قوم ونیولو چې دریاب ته راکوز شول ټول ما لها او ما علیها او ما فیها الله دریاب ته وایي چې نوره مه درېږه روانېږه غړم د پیراړنګ شو هلته بني اسرائیل ورته ګوري چې دریاب روان شو کالطود العظیم د غرو په شان باندې باران دا اوبه ولاړې وې فغشیهم من الیم ما غشیهم پټې کړل ځکه دغه دریاب مایان د کلونو وږي وو الله پاک جل جلاله داسې مېلمستیا ورته وکړه چې هر کس ته هر مایي ته څو څو نفره رسېدل خورئ خو فرعونیان خو زورور خلکو د بني اسرائیل خو غلامانو ډارن خلکو او ورته چې نه دی غرق وسړی غرق شول چې نه دا مخته بیا راوځي خبرې مه کوئ بیا اوري الله پاک فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه زه به د ستا جسد وغورځوم چې وروستنی خلکو دپاره عبرت شي بني اسرائیل چې ورغله مشران یې ورنږدې کېدی نه شي وایي فرعون دا یعنې غلي ورنږدې شوله هله چې وروی لاس پرې کېښود چې لږه ته رانه کړي چې نه څه خو نه وایي په ډېر احتیاط باندې بس هماغه جسد بنا په ظاهري قول باندې اوس هم په قاهره کې پروت مصر کې یو وخت کې انا ربکم الاعلا نن پروت النار یعرضون علیها غدوا وعشیا الله فرمایي چې او بني اسرائیلو هغه وخت در په یاد کې چې د تاسو د زنانو معاینات به کول جلکۍ به ژوندۍ پرېښودلې هلکان یې ذبح کول هغه نعمت در په یاد کوي چې له دریاب نه تاسو ته نجات درکړ د تاسو دشمن فرعون الله غرق تاسو ورته کتل دا څومره لوی نعمت ده
دا نعمت در په یاد کړئ. دریم چې کله دشت ته لاړل نو یو قانون یو آئین باید موجود وي، یو اصول باید موجود وي. حضرت موسی علیہ السلام ته الله پاک وعده ورکړه د ذوالقعدې میاشت به چې راشه 10 ورځې اعتکاف باندې کېنه، زه به تا ته کتاب درکړم. له دغه نه هم داسې معلومیږي چې الله په خپل کتاب او خپل خاص رحمت یو ناڅاپه چاته نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سرګه ماتا سو ته اول په غار حرا کې ناستو، هغه نه بعد الله کتاب ورک. حضرت موسی علیہ السلام لاړ کوی تور کې ناستلو. امداس انسان ته چې الله پاک عظیم رحمت ورکوي د انفرادي حالات او د خلکو د په عزل او کناره کېدو سره ورسته الله نعمت ورکوي. درسمه ورځ او چې مسواک وویل الله فرمایي الله سورۃ نور هم سلويخ پر اشول د لوی اختر په ورځ باندې کتاب ورکړی شو. خو بلې خوانه وګوره موسی علیہ السلام چې راته هارون علیہ السلام مشر مقرر کړو. الته په دوی کې یو سړی سامری نه ملو، د سامری نوم موسی چې کله د جبرائیل علیہ السلام با حضرت موسی علیہ السلام ته راته نو کوم سپرلی باندې بچی راته د غلاندې با واخښ نشول، صفت د حیات پکې و. دا خو زرګرو دغه واقع ځان سره جمع کړل، خلکو ته نصیحت شروع کړه چې وخلکو چې مونږ تاسو راتلو کوم سره او سپینم چې د فرعونانو د خزو نه راوړي د غنیمت ته او غنیمت مونږ تاسو لپاره جایز نه ده، راځي چې دا وغورځو. دغه ټول خلکو د غنیمتونو وغورځول، سره او سپین ډیر شي دم وغورځول. خلک چې لاړل بیرته د راغی چوکاټ جوړ کو وری بلکو اېدن یو خصای جوړ. هغه واخه د جبرائیل السلام د اس د خپو د دته ور واچول چې خله ته ور واچاو، په دې کې رمباړې आवाज پیدا شو. خلکو ته چې خلکو موسی علیہ السلام لاړ خدای ته، خدای دلته راغلی. چې کله به رمباړ او خلک په سر دې پرې وتل چې غلې بشه، بس خلک مونږ ته ولاړ اتنه شروع کړي، چکه شروع کړي، شپېلې د خلې شروع کړي. موسی علیہ السلام ته الله فرمایي قوم دې په یو فتنه کې گرفتار شول. چې واپس راغی د قوم حالت ګوري، نو وروري ونیول چې وروره ولې چې څوک انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل ولم ترقب قولی. فدې یریدم د هغه نه بعد دی خلکو هو جرم وکړو. الله فرمایي چې بس پتا مې نعمتو کو پتا سو باندې چې تاسو توبه به الله قبول کړي. قبول د توبې څه شی و؟ ان یقتلوا انفسکم. موسی علیہ السلام قوم ته وایي چې اوس با بری پاک سړی تور راخلی او دا ګناګار سړی با دا وکړه وزن. یا الله خو زوی مې دا ورور مې څنګه مړ کړم. نو الله ضبابا ورز راولېږه، تور ورز د سړي سر به برېښېدلو، مخ به نه معلومېدو. ما تور راواخله کړچ تر مازدیګره پورې 80,000 نفرو سرونه کټ شول. فبکا موسی و هارون دواړه وژړل، یا الله بنو اسرائیل ختم شول. مخه پکېږه موسی دا کوم چې قاتلین دي دی به درته په غازیانو کې حساب، دا مقتولین چې هغوی د توبې په خاطر وژل شوي په شهداو کې به حساب. توبه د ټولو قبوله شوه. او خلکو دغه توبې قبلېدل د عفو دا د خدای یو لوی نعمت په تاسو باندې. د هغې نه بعد بل نعمت ته وګوره د قبول توبې او د عفو نه بعد نمایندګانو وویل مونږ د الله خبرې تا په کتاب کې مونږ ته راوړې دي، خو مونږ ګمان نه کوو. څه ګمان نه کوئ؟ کېدای شي دا تا خپله راوړې وي. ښه راځئ راسره لاړ شئ. چې دوی لاړل کوی تور ته،
ورځ راغله په دا ورځ کې موسی علیه السلام ننوتلو. نو قوم دا ویلو چې موږ به هلته ایمان راوړو چې موږ دا خبره د الله پاک جل جلاله نه واورو. صحیح شو. چې ورځ کې ننوته اواز شروع شو. قوم متوجه د غوږونه یې دواړه نیولې دي. خبرې ټولې واورېدې. انی انا ربک یا موسی، ما تا ته تورات درکړې، لا اله الا انا فاعبدنی، زما عبادت وکوه. ټولې خبرې واورېدې. موسی چې راووتلو، قومه څنګه شو؟ خبرې مو واورېدلې؟ تباه شئ بیا څه چل، بیا څنګه زګروېږئ؟ وایي واورېدې خو بس بیا څه شي دي قومه خو ووایئ که نه په اسهال مرض اخته شئ. وایي چې بس وام اورېدې خو څنګه چل بیا یو بل ته ګوري. نو دوی وویلې لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة، موږ به کله هم ایمان را نه وړو چې تر څو الله په سترګو باندې ونه وینو. خرې ته ګوره، په ساره شپې ته ګوره، تا ته ګوره، اشتیا مو بنده ده او د خدای لیدو ته وګوره. له پاسه په دوی باندې یوه کریغه وشوه، ټول مړه شول. تاسې خدای ګورئ، خدای ګورئ. موسی علیه السلام ته الله فرمایي لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، او تاسو بیا الله وینئ. دوی چې مړه شول، موسی علیه السلام په ژړا شو، و خدایه بیا فتنه کې گیر شوم. قوم به راته وایي چې مشران دې بوتلل، ټول دې په الله باندې مړه کړل، دوه خو به دې پرېښي وو که نه؟ بیا به د قوم نه خلاصېږم نه. یو شواروز مړه پراته وو، کږې خولې ټولو نیولې وې. سبا ته هارون علیه السلام ودی شو، دعاګانې وکړې، راجګ شول، کېناستل. قومه څنګه یې؟ خیر بیا سوال کوئ؟ چې نه بیا هم توبه ده. پنځم مذهب باندې چې دوی خلک اصلاح نشي کنه. قوم ته لاړل، قوم ته وایي چې موږ سره الله څه درته ویلی؟ قوم کشران درته وایي الله خبره وکړه، الله په خبره کړې ده چې ویې منئ، خو داسې نه کلک خبره نه وه. په دې خبرو کې بیا هم په رسولو کې ضعف اختیار. دشت ته ته بیا لاړل، سخته ګرمي وه، دا د شام په طرف باندې. خلک راغلل چې موسی علیه السلام موسسې هم نه دي راغلي چې اوس خیمې راکړي، دال راکړي، لوبیا د کور ظروف دا راکړي. نو له دې وجې نه موږ ته یو د سوري ضرورت ده. د خدای پاک عظیم نعمت ته وګورئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. الله پاک یو سپینه ورځ راوستله. دغه دوی هم شپږ لکه خلک دي، شپږ لکه. سپینه ورځ داسې ورځ راغله چې د ورځې لمالې به تکه سپینه رڼایي وه. په دوی باندې باران نه ورې چې تقریب ورته ورسوي، سوری ګرځي. په دې کې به یخه هوا چلېدله، دا یې پکې شوې. څومره عظیم نعمت. بیا به چې کله دوی غوښتل چې کاشکې لمر وی، هوا سړه شوه، ورځ به لرې شوه، لمر به بېرته به ورځ ورسره ورغله. یوه خیمه وه. بل نعمت یاره موسی علیه السلام نو دا ژوند خو هم خوراک او چښاک غواړي که نه، چې ولې نه؟ الله پاک جل جلاله په دوی باندې من او سلوا. من داسې شی و لکه دا واوره، تاسو پېژنئ څو وخته مخکې څه شی و، خو دغه واوره خو فکر کوم چې خوږه موږه نه وي، هغه د بورې په شکل باندې خوږلخ لرله.
او بغیر د کوم مرض نه د هر چا لپاره پیدامند د سپیده چاود نه به دا شروع شو د لمر ختلو پورې خو بغیر د ورځې د هفتې نه دې ته حکم دا و چې څومره خوړی شی واخلئ او د جمعې په ورځ بیا دومره واخلئ چې د 2 ورځو موشي د هفتې د ورځې هم موشي لکه د عبادت په ورځ باندې نازلېده سلوا بټیران تیار پاخه صفا سوترا دا به وریدل خورئ که نه خالی غوښې خورئ یو څو وخته دا خوراکونه کول داسې باډۍ وکړئ داسې څټونه یې وکړل دغه خو بل کار نه و خورئ چې ښه نه د دوی ناشکرۍ ته وګوره چې وروسته ورته وایي چې یا الله دا نور لرې که مونږ ته پیازو ګندانه راکړه دا بیان خیر ښه د هغې نه بل نعمت وګورئ لږ وروسته راځي درته د اوبو غوښتنه کوي الله دې خلکو ته اوبه ورکوي الله فرمایي دې کلي ته ننوځئ الله به تاسو ته نعمتونه درکړي خو 2 خبرې یاد ساتئ چې کله ورننوځئ د عاجزۍ په شکل باندې به سرونه کته نیولي وي او دویم دا په خدای باندې به داسې وایئ حطوتن یعنی زمون سوال دا چې زمون ګناه معاف کا دوی چې ننوتل په دواړو خبرو کې خیانت وکړو د ضد د وجې نه په کوناټه کش کېدل مخونه یې پورته ونیول لکه ضد چا سره کوي او د حطوتن په ځای باندې څه وایي حنتتن غنم او یا حبتن فی شعره دانه په وږي کې د دغه قول او فعل د خلاف د وجې نه الله په دوی عذاب نازل کو چې د دې عذاب د وجې نه زرګونه بني اسرائیل د مرګ سره مخامخ شول نه او موجوده بني اسرائیلو لکه تاسو سترګې وغړوئ کنه د تاسو انجام به دغه وي الله فرمایي ادیات کا هغه وخت نجیناکم چې ما تاسو ته نجات درکړو من آل فرعون دا لفظ د آل مقحم ده لفرعون یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بیکار عذاب هغه دا یذبحون ابناءکم علالول به تاسو زامن ویستحیون نساءکم او ژوندې پرېښودې د تاسو جنکۍ نساء جلکۍ ته وایي په اعتبار د ما یعول الیه زنانه دي مجاز ده او یا یستحیون الحیا د زنانه عورت ته وایي یعنی دا براتلل د تاسو د زنانو عورتونه معاینه کول وفي ذلكم پدې بلاء پدغه نجات ورکولو کې لوی انعام ده یو فی ذلکم پدې ذبح کې بلاء لوی ابتلا ده من ربکم عظیم درب د تاسو نه عظیم بلاء عظیم دا صفت د بلاء دفارا اذ یاد که وقت فرقنا چې مونږه جلا کړل بكم فتاسو باندې البحر دریاب فانجیناکم مونږ تاسو ته نجات درکو واغرقنا آل فرعون مونږ غرقل آل فرعون معه د فرعون سره وانتم تنظرون الى انطباق البحر عليهم راتل د دریاب ته په دوی باندې اذ یاد که وقت وعدنا موسی دریم نعمت من وعده وکړه موسی علیہ السلام سره 40 لیلة 40 شپې لیعطیه التورات
فمكث في الطور 40 ليلة ذي القعدة و10 ذي الحجة ثم اتخذتم العجل تاسوني والخسيلرة إلها فخدايا سر دویم مفعول من بعده ورست لدينا وانتم ظالمون تاسو ظالمان وي فخپل ځانو باندې ثم عفونا عنكم من تجاوز کد تاسو دنی ولونا من بعد ذلك ورست لدي جرمنا لعلكم تشكرون لپاره د دې چې تاسو د الله شکر د دې نعمت ادا کړئ د تعلیم د دې شکر د پاره نعمت درکچې الله کتاب درک اذیا کها وقت آتینا موسی الکتاب مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان فارق ما بین حق او د باطل کې لعلکم تهتدون لپاره د دې چې تاسو هدایت پیدا کړئ حق لارې ته اذیا کها وقت قال موسی لقومه او فرمایل موسی د خپل قوم ته یا قومه اے قوم زما انکم بیشک تاسو ظلمتم انفسکم تاسو ظلم کړی د خپل ځانو سره باتخاذکم العجل فنولد تاسو خسی لره الهن په خدای سره فتوبوا الى بارئکم توبه وبس خپل خالق ته بیان د توبې دادا فقتلوا انفسکم مړکای خپل ځانونه یعنی خپل رونه زامن دا مړکای ذالکم دا قتل د تاسو خپل رونو زامنو لره خیر لکم غردی تاسو د پاره عند بارئکم پنځ د خالق د تاسو چې الله دا فتاب علیکم الله قبول د توبې او کو پتا سو باندې انه دا الله هو التواب توبه قبلون کیدا الرحیم مهربان ذات و اذ یاد کا هغه وخت قلتم چې تاسو اوویلې یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك ایس کله به مونږ ایمان راوړو پتا باندې لا نقر بان الله اعطاك التوراۃ حتا ترهغه پورې نر الله جهرتن چې مونږ اووینو الله تعالی لره پخکارا فاخذتكم الصاعقه نونی ول تاسو لره تندر وانتم تنظرون تاسو ورته کتلو ثم بعثناکم بیا مونږ تاسو را ژوندي کړئ من بعد موتکم وروسته د مرګ د تاسو نه لعلکم تشکرون لپاره د دې چې تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړئ چې انجا من الموت وظللنا مونږ پتا سو باندې سیورې وګرځولو علیکم الغمامه پتا سو باندې وریزو وانزلنا مونږ نازل کړلو علیکم پتا سو باندې المنا من ترنجبین والسلوى او ها وزرو بغیر د وزرونه سپا سپا مرغان پاخو او خلقو کلو خره من طیبات ما رزقناکم لپاکزه هغه نه چې موږ تاسو ته روزي درکړې دا تجاوز مکوي وما ظلمونا دوی موږ سره ظلم نه کړی بالکفرانو ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی د خپل ځانو سره ظلم زیاته کړی دا و اذیات کا هغه وخت قلنا چې موږ اول ادخلوا نوذي هذه القريه دی کلی بیت المقدس یا اریحاتا یا وادی سیناتا فکلوا خری منها پدې کې حيث شئتم ثم تاسو خوخوي رغدن فراخا وادخلوا الباب داخل شي دروازې ته خو په داسې حالت باندې الباب کې الف لام عهد خارجي دا سجدا په عاجزۍ باندې ننوځئ سرونه مو کته ونیسئ انحنا وکوئ او سره د هغې نه وقولو ووایئ حطة یعنې زمونږ مسئله د ګناه معافول دی نغفر لکم من با اوبخو تاسو در خطایاکم د تاسو گناهونه وسنزید المحسنین سرد دین من با زیاد کو المحسنین نیکی کارو لرا الثواب پسواب کے با زیادت ورکو فبدل الذین نبدل کے هو خلقو ظلمو چدی ظلم کڑیو قولا وفعلا غیر الذي بغیر دهغنا قیل لم دوتبیل شیو قبل ذلك فانزلنا على الذين منازل پاکستانو باندې ظلمو چې دي ظلم کړو رجزا من السماء یو عذاب له طرفه د اسمان نه بما كانوا يفسقون
په سبب باندې چې دوی فسق کولو یا به سبب فسقهم